د ننګرهار ولایت د نور ولسوالۍ ډېری اوسیدونکي په مالدارۍ بوخت دي او د شیدو، مستو، کوچو او نورو لبنیاتو له تولید او خرڅلاو څخه د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د مالدارۍ کاروبار ورته د عوایدو یو مهمه سرچینه ګرځېدلې او هره ورځ له خپلو څارویو څخه ترلاسه شوي لبنیات د سیمې بازارونو ته وړي. د ده.ن ولسوالۍ یو تن مالدار وایي موږ سهار وختي شیدې ټولوو او بازار ته یې وړو. له همدې لارې د کور لګښتونه برابروو او ژوند مو پرې روان دی. مالدارۍ کې خو زمونږ عام روزګار چې دی همدې مالدارۍ باندې دی. نور داسې شرکت دغه شی دلته نشته. هر سړی 2 غوا 4 5 همدغه ساتي. دې نه شودو، ماستا او پنیر جوړوي. څه دلته خپله استعمالوي، څه وړي دغه بازار کې خرڅوي، خپل نفقه پیدا کوي. نو زراعت ریاست هم غوښتنه ده چې موږ سره لکه مرسته وکړي چې مالدارۍ کې موږ سره دغه وکړي چې موږ پیاوړي کړي چې مخکې لاړ شو. د سیمې یو بل مالدار زیاتوي چې د ده.ن طبیعي شنو سیمو او مناسبو چراګاو له امله په دغه ځای کې د غواګانو او وزو پالنه ډېره دود شوې ده. موږ د دلته مالداري حساب باندې غواګان هم ساتو، بوزې هم ساتو. موږ خامخا د 3-4 غواګان چې دي خامخا 2 منه 3 منه شیدې کېږي. پنیر جوړو، هم ګټه راځي او شیدې کې هم ګټه راځي او ماسته جوړو دې کې هم ګټه راځي او 3-4 منه د شیدې کوي. بل خوا ځایي مسؤلین بیا وایي اسلامي امارت هڅه کړې چې د ده.ن کې مالدارانو سره لازمې مرستې وکړي او د حیواني ناروغیو مخنیوي او د لبنیاتو د ساتنې او راټولونې امکانات ورته برابر کړي. کنو د ده.ن ولسوالۍ کې تقریبا د مالداران چې دي هغه 9 مرکزونه دلته لري. د شیدو تقریبا د ورځې 6,000 لیټره یا 6,000 کیلو شیدې هغه برابروي او بازار ته یې باسي. نو په دغه برخه کې خو موږ د دغه خلکو سره ډېر ملاتړ کوو. همدغه رنګې په مؤسساتو دوی سره ډېره همکاري هم کړې او نور هم په مؤسساتو باندې غږ کوو چې د دغه خلکو ملاتړ وکړي. اقتصادي شنونکي باور لري چې مالداري نه یوازې د کورنیو اقتصاد پیاوړی کوي بلکې د بیکارۍ په کمیدو او د کورنیو تولیداتو په زیاتوالي کې هم مهم رول لري.